بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. تیر کال په هیواد کې د قانونو 250 لوی قراردادونه، د ایران او پاکستان څخه هیواد ته 14,000 مهاجرین راستنېدل، او په غزې کې 111 کسان د لوږې څخه په شهادت رسېدل. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1404 کال د زمري اسد میاشتې 2مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکو د تیر کال د وزارت د لاسته راوړنو د تشریح کولو په پروګرام کې اعلان وکړ چې په تیر کال کې د کانونو د 10 لویو قراردادونو او د 42 کوچنیو کانونو د قراردادونو لاسلیکونه له شرکتونو او پانګوالو سره سوي دي. د چارواکو په وینا په دې موده کې د کانونو په سکتور کې 40 شرکتونو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي. دوی زیاته کړه چې د 388 کاني سیمو او پیښو پیژندنه او څېړنه، د 400 ځانګړو نقشو چمتو کول او د 3815 کاني نمونو تحلیل په تیر کال کې د وزارت د مهمو لاسته راوړنو څخه دي. چارواکو د شبرغان مزار شریف د غازو د لیږد پروژې بشپړېدو او د جوزجان ولایت د یتیم تاق په سیمه کې د 9 غازو څاګانو کیندلو اعلان هم کړی دی. بل خبر کې د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلینو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې خپلې یو کلنۍ لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دې وزارت مسؤلینو د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې ویلي چې تیر کال د هیواد په 14 ولایتونو او 142 ولسوالیو کې د 426 میلیونه افغانیو په لګښت 143 چک ډمونه جوړ شوي دي. په دې موده کې 842 د اوبو رسولو پروژې هم بشپړې شوي دي او 550 نورې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. همدارنګه د کانالونو، کاریزونو، استنادي دیوالونو او چک ډیمونو د 210 پروژو د پلي کولو چارې هم روانې دي. د دې ترڅنګ د واخان دهلیز د لومړي فاز د 49 کیلومتره سړک د جوړولو چارې هم بشپړې شوي او د دویم فاز چارې په چټکۍ سره روانې دي. د فراه ولایت د کاچ سمد بند د دې وزارت له مهمو بنسټیزو پروژو څخه ګڼل شوي چې د شاوخوا 2 میلیارد افغانیو په مالي لګښت د وزارت له بودیجې څخه تمویلیږي. بل خبر د مهاجرینو په اړه. تېره ورځ د اسلام کلا او ورېښمو له لارې له ایران څخه 14,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شول. دغه راز په دې موده کې له پاکستان څخه 580 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستانه شول. په پای کې د نړۍ څخه الجزیرې په یوه نوي راپور کې د غزې د روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړی چې په غزه کې 10 نور فلسطینیان د لوږې له امله په شهادت رسول شوي دي. په دې سره د اسرائیلي رژیم د بریدونو له پیل راهیسې په غزه کې د لوږې له امله د شهیدانو کسانو شمیر 111 ته رسیږي. په هر صورت د غزې د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې د اسرائیلي اشغالګرو د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 100 فلسطینیان په شهادت رسول شوي چې 14 د مرستو د ویش په مرکزونو کې په نښه شوي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.